بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نوی کلاس ته ښه راغلاست. په دغه کلاس کې به تاسو ته WH questions په اسانه او پښتو ژبه کې وړاندې کیږي. نمبر 1 ویر. د ویر معنی ده چیرته. Where do you shop? Where do you shop? ته چیرته سودا کوي. بیا موږ پښتو ژبه کې ورته وایو چې زه په سوپر مارکیټ کې سودا کوم یا سامانالات اخلم. I shop in supermarket. I shop in supermarket. زه په سوپر مارکیټ کې سودا اخلم. ته اوس چیرته اوسېږې. Where do you live now? Where do you live now? ته اوس چیرته اوسېږې. I live in America. I live in America. زه په امریکا کې اوسېږم. Where are you from? ته له کوم ځای څخه یې. I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. زه د افغانستان یم. دوهم when دا WH question ده. کله چې موږ څخه څوک WH question پوښتنه وکړي نو باید موږ مجبور یو چې هغې ته پوره ځواب ورکړو، پوره معلومات ورکړو. د when معنی ده پښتو ژبه کې کله. دغه when چې دا موږ د وخت لپاره استعمالو. کله چې د یو چا څخه د وخت باره کې پوښتنه کوو بیا when کاروو. مثال په ډول when does he sing? When does he sing? هغه کله سندرې وایي. He sings. هغه سندرې وایي at 2 o'clock 2 بجې. sing وایي سندر ویلو ته. When do you take tea? When do you take tea? ته کله چای څښې. I take tea in the morning. I take tea in the morning. زه په سهار کې چای څښم. When do you come? When do you come? ته کله راځې. I come on Friday. I come on Friday. زه د جمعې په ورځ راځم. یعنی when چې د وخت لپاره استعمالیږي معنی دی کله. دریم WH question چې ده how ده. how د how پښتو ژبه کې معنی څنګه. دغه موږ استعمالو د کنډیشن لپاره، د حالت لپاره. مثال موږ یو چا څخه پوښتنه کوو how are you? how are you? ته څنګه یې. I am great. زه ښه یم. how old are you? how old are you? ته څو کلن یې. I am 18. I am 18. زه 18 کلن یم. How was your day? How was your day? ستا ورځ څنګه وه. It was fine. It was fine. دا ډیره ښه وه. بل WH question چې دا تر ټولو مهم what ده. WHAT what معنی د پښتو ژبه کې څه. لومړی مثال ته وګورئ. What are you doing? ته څه کوې. What are you doing? ته څه کوې. I am working. I am working. زه کار کوم. What is your last name? What is your last name? ستا تخلص ده. My last name is Afghan. My last name is Afghan. زما تخلص افغان ده. What is he studying? What is he studying? هغه څه وایي یا هغه څه مطالعه کوي یا هغه څه شی کوي چې کوم درس باندې لګیا ده. He is reciting the Holy Quran. He is reciting the Holy Quran. هغه د قرآن کریم تلاوت کوي. ورډ چې دغه موږ استعمالو د کله چې یو شا څخه د ټایم باره کې پوښتنه کوو یا د یو شي پوښتنه ترې کوو همدا شان د نورو ډېرو حالاتو لپاره ورډ استعمالیږي. نو دا دې ته ویل کېږي WH questions ډېر زیات دي. مهم دغه دي دا زده کړئ تاسې دا ډېر مهم دي. WH question ولې ورته ویل کېږي. دې لنډ ځواب ده. WH question ځکه ورته ویل کېږي چې دې په سر کې یا په پایل کې WH راغلی ده.
اوس ټولو سر کې داسې فکر ورته وکړئ WH راغلی ده when what how which همدا شان نور ټول ابلیکیشن سره کې WH راغلی ده ځکه ابلیکیشن ورته ویل کېږي او کله چې یو تاسو پوښتنه کوي ابلیکیشن تاسو باید دې ته پوره ځواب ورکړئ پر معلومات ورکړئ په یس او یا نو سره نه ځواب کېږي دا سوالونه نو د نن کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېره کمه موده کې زده کړئ نو لطفا زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ د څنګه د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضر یم تر بیا مو د الله په امان Thank you so much for watching.